Assalamualaikum dear students. Yom thasu teachers thasu markade Salman Shal students nan چې زمونږه د کولډرا کلاس دی نن به مونږ یو لوګو جوړو زمونږ چې کوم لوګو د نغه به ا لوګو وي مونږ پرون اچ لوګو جوړ کړی و نن به مونږ ان شاء الله ا لوګو جوړو خجی نو دا غیر لپاره چې کوم دی پیل نه مخکې ټول نه مخکې مونږ دلته کې راوشو کولډرا ته په کولډرا کې مونږ بدلته کې راشو کولډرا ته په کولډرا ته زور علم او په کولډرا کې چې کوم دی دلته کې ما راواغستلو ټیکس ټول لپاره مونږه استعمالو F8 هم استعمالولی شو ټیکس ټول هم کلیک کولی شو دا مې راواغستلو د دې نه بعد دلته کې رااله ما ولیکلو ا مو لیکلو ا مې سلیکټ کو او د ا چې کوم سټایل دی هغه مې ایریل بلیک ته واړو صحیح دی جی د دې نه بعد دلته کې رااله ما دا ا چې کوم دی دا ما لګ ریسایز کو سایز مولا غټ کړلو د دې سایز غټ شو د دې نه بعد دلته کې زرا لما او ما راواغستلو دې کې ما سره کمانډ دی دلته کې زما سره کمانډ دی کنورټ ټو کرف د کنورټ ټو کرف ته پاتو سما ویلو موږ ملټیپل طریقې استعمالو صحیح ده اولنې چې کوم دنو دلته کې پتا شو راشي پرې باندې کلیک کړئ رائټ بیا به کلیک کړئ کنورټ ټو کرف پرې باندې هم موږ کولی شو او بل د دې لپاره موږ شارټکټ کی استعمالو کنټرول پلس کیو موږ به کنټرول کیو پریس کړو دا به موږ سره کنورټ ټو کرف شي دنه بعد دلته کې زرا علامه زموږ سره بدی کې دی آبجیکټ ایکسټروډ ټول دای نه کنه ایکسټروډ پرې باندې به کلیک کو دلته کې زموږ سره یو کمانډ دی یو ټول دی انویلپ موږ به پدې کې انویلپ کلیک کو انویلپ هم کلیک کو ته دلته کې ګورئ دی خو سره نوٹ راغلی دی دا هم نوٹ دی دا هم دی دا هم دی دا هم دی کنه نو دا کم نوٹ چې دا ځوانه دا به سلیکټ کې او دا به ډیلیټ کې او دا کم نوٹ چې دا ځوانه دا به هم سلیکټ کې او دلته کې به ډیلیټ کې صحیح دی جی د دې نه بعد چې کم دیتا بدلته کې راشي پک ټول به کلیک کړئ او تاسو به د دې نه یو کاپي وباسئ دا مونږ وروسته بیا په کار راولو ښه کاپي مې د دې نه ما کاپي وباسله د دې نه بعد چې کوم دلته کې زرا علامه ما راواغستلو دلته کې ما سره کمانډ دی ایکسټروډ مونږ اوس کلیک کو پدې کې ایکسټروډ صحیح ده خجی د ایکسټروډ نه مخکې چې کوم دی مونږ پیره بیا راشو او مونږ به کلیک کو انویلپ مونږ سره انویلپ راغی نو دا نوٹ او دا نوٹ دا دواړه بدل کې سلیکټ کړئ صحیح دی جی نوٹ هم سلیکټ کو کنه او دلته کې با روان شي د کنه شیفټ سره شیفټ دا کار دی بالکل زموږ سره نه غراوري ښا دلته کې رااله مګوره دې پروګرام ما دامي دې پوری لګه ایکسټند کو د دې نه بعد دا چې کوم نوٹ دا مې راونه ولا او دې کې شروع شو مدلته کې رااله ما دا مې لګ معموله غونډه کې دا سیکلو اوکے جی نو زمونږه چې کوم دی د ټیکسټ هغه شیپ چینج شلو د دې نه بعد دلته کې زراله واپس اوس د پدې کې لک شاندې کار کول غواړم دا زو لک ایڈجسټ کول غواړم نو دلته کې پرې نوٹ باندې به کلیک کړئ کنه دلته ګوره وتا دلته کې زمونږ سره رااله هینډل دای نه کنه دا زمونږ سره هینډل دی دا ایریا کور کوي او دا ایریا کور کوي نو ما دا هینډل لا واغستو ګوره وتا دا می دا سیکلو او دلته کې چې کوم دا هینډل می راواغستو دا می لګو دا سیکو سیری جی دا زموږ سره وشولو دا ما ایڈجسټ کو د دې نه بعد چې کوم دیتا بدلته کې راشه واپس انویلپ ته بدی کلیک کې ایکسټروډ ما کلیک کو ایکسټروډ د دې ځکه نه با شروع شي دلته کې لاندې پورا لمداري سیره دې پورا لم خدا ماته پدې کې دا ا نخ کاری کنه کم چې دا بلینک سپیس او ماته نخ کاری کنه دلته کې دا نه کنه دا زموږ سره دا پوینټ کوم راغلی دی کنه دې باندې موږ دا خپل د کلر چې کوم دی ویریشن کومولی شو سیوا کولی شو دا ما راواغې سره ما دلته کوی کم نکو نه موږ ته راخاره شو کنه لګ منور هم کم کوی دا موږ سره راخاره شلو د دې نه بعد اوس ماته د آوټلاین نخ کاری کنه نو دلته کې برا شو په دې باندې به کلیک کو او دلته کې دا وایټ چې کوم دی وایټ می کلیک کو رائټ صحیح ده زموږ ته به د آوټلاین هم ډسپلی شي بیا له مل کې ایکسټروډ او دا مې لګ معمولی غونته کې ایکسټند کو معمولی شانته ها صحیح ده
دا مې ایکسټینډ کو او دلته کې رالمه د دې ځای کې نه دا مې لږ معموله غوندې کې رابره کړو. ښه جي د دې نه بعد اوس دلته کې دا آبجیکټ ما سلیکټ کو او دلته تاسو کلیک کړئ کنټرول پلس کې. کنټرول پلس کې مطلب دی بریک. دا ما بریک کو نو ګورئ دا دواړه بیل بیل شو. دا بیل شو دا پکې بیل شو. د دې نه بعد دلته کې رالم دا چې کوم آبجیکټ دی دا یو دا مې راونیولو دا اولنی نه دا کوم چې زموږ سره ایکسټروډ راغلی دی که نه دا به مونږ کلیک کو او په دې کې مونږ کلیک کو کنټرول پلس یو. کنټرول پلس یو مطلب دی ان ګروپ. اوس ګورئ دا بیل شو دا بیل شو دا ټول زموږ سره بیل شوله نو کنټرول پلس یو استعمالیږي دا ان ګروپ دپاره. دې نه بعد دلته کې ما سره بل کمانډ چې دی که نه زموږ سره دی انټریکټیو فیل. د انټریکټیو فیل لپاره مونږ استعمالو جي. صحیح ده دلته مونږ جي پریس کو د دې ځای نه به شروع شو د دې پورې رالمه دې له زور کول غواړم کلر دا زما سره ګوره بلیک کلر دی دا زموږ سره وایټ کلر دی دویم دا تاسو چینج کول غواړم نو ګوره دا بلیک دی که نه دلته کې راشه په دې باندې کلیک کا دلته کې زموږ سره مختلف کلرز دي د دې کې نه بل هم ورکولی شئ یا دا یې نه که نه دا کلر چې کوم دی دلته کې ما کلیک کو دا ورته ما اساین کو. د دې نه بعد دلته کې رالم دی خو هم ما دغه کلر ورکو ریډ کلر مې ورکو. اوس زه د دې په منځ کې یو بل کلر ایډ کول غواړم. د بل کلر د ایډ کولو لپاره به دلته کې راشئ که نه او ډبل کلیک به کوئ زموږ سره په دې کې بل کلر ایډ شي او دې کې ما ورکو داسې کلر. صحیح ده دا زموږ سره کلر راغی دلته کې زه د دې ویریشن کمولی شم او سیوا کولی شم. ښه جي د دې نه بعد اوس دا کم کلر چې دی که نه دا زه په دې ځای باندې اپلای کول غواړم. دا کلر زه په دې ځای باندې اپلای کوم. نو څنګه به اپلای کوم تاسو به دلته کې راشئ رائټ به کلیک کوئ. صحیح ده رائټ او دلته کې به راشئ که نه دا به د دې ځای پورې راولئ دې ځای پورې مې راویستو دې کې ما سره مختلف آپشن راله دې کې ما سره دی کاپي فل هیر دا مې کلیک کو موږ سره به کلر اپلای شي. اوس د هغې نه بعد دلته کې رالم که نه او په دې باندې مې کلیک کو او دلته کې یا فار ایگزامپل په دې باندې مې کلیک کو ما کلیک کو کنټرول پلس آر مطلب دی ریپیټ. صحیح ده دلته کې رالم کنټرول پلس آر دلته رالم کنټرول پلس آر دیخوا ګوره بیا یې دلته رالم کنټرول پلس آر او بیا چې کوم دی دلته کې مې هم راوایستو کنټرول پلس آر دا زموږ سره ریپیټ شولو. صحیح ده جي د دې نه بعد دا کوم آبجیکټ چې دی که نه کوم چې موږ وختي پرېښی وو دا تاسو د دې کې نه را روان کئ دلته کې به یې راولئ دلته کې به یې کېږئ. دا ما دلته کې کېښودلو د دې نه بعد چې کوم دی په دې باندې مې ورپسې بیا کلیک کو دا موږ دلته کې سکیو کو دا ما داسې کړلو دې موږ سکیو وایو. ښه دا مې دې پورې راویستلو سکیو مې کړلو. ټیک ده اوس دا چې کوم دی که نه دا آبجیکټ زه د دې نورو آبجیکټ لاندې غواړم دویم دا دی د دې نورو لاندې راشي په دې به کلیک کړئ رایټ بیا به کلیک کړئ دلته کې زموږ سره دی هارډر او دې کې زموږ سره دی ټو بیک اپ پیج دا زموږ سره بالکل بیک ته لاړو. صحیح ده کوم دلته کې ایڈجسټ کو برابر مې کو د دې نه بعد د دې چې کوم کلر دی که نه دا مې لږ معمولي غوندې کې داسې کوئ. صحیح دی جي دا زموږ سره نننی کلاس و آی هوپ تاسو به خوښ شوي تاسو ته به کوم ځای کې مسلې تاسو په کوم ځای کې نه پوهېږئ تاسو خپل کوېشن په کمنټ کې کولی شئ. خوشحاله اوسئ آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.